अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इज्जतमंदो د 2 کالو نوجوان د 11 کالو ماشومي سره په زبردستۍ باندې نکاح وکړه. دا ولا مور وکړه ورلا ولی وکړه او د سلالج د پاره او ماشومه اوس ډیره زیاته جاړي. کو تاسو د دې پورا معلومات حاصلول غواړئ زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کو دا ویډیو خوښ شو زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بر اټلې نشان ووهئ. نور معلومات د بار به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو د 2 کالو نوجوان د 11 کالو ماشومې سره په زبردستۍ باندې نکاح وکړه. مور ولا د لالچ لپاره دی نوجوان سره نکاح ورلا وکړه په زبردستۍ باندې. لالچ د پاره چې د دې 2 کالو نوجوان د دې ماشومې مور له 4 لکه روپۍ ورکړي. د 11 کالو ماشومه په زبردستۍ باندې ورلا نکاح کړه. هغه ماشومه ډیره زیاته تنګه ده او ډیره زیاته جاړي. هغه خودکشي ته تیار ده. هغه ماشومه وای چې زه خودکشي کوم زما دلته وخت نه تیریږي. نو موږ له دا پکار نه دی چې یو ماشومې لا په زبردستۍ باندې بیا د زیات عمر نوجوان سره ولا نکاح وکړو. دغه نوجوان مور له 4 لکه روپۍ ورکړي او دا ماشومې ولا په زبردستۍ سره په نکاح کړه. نو موږ له دا پکار نه دی چې موږ د یو لور زندگی خراب کو بیا داسې زیات عمر سړی سره په نکاح کو هغه سره د ماشومې ژوندم نه تیریږي. اوس هغه ماشومه ډیره زیاته جاړي او هغه خودکشي ته تیار ده. هغه وای چې زه خودکشي کوم. مور د دې ماشومې زندگی ټوله خراب کړه. دا به په جړه او پریادونو باندې دا زندگی اوس تیری. بله زندگی د سټیم د پاره خکړه خو د لور زندگی د ټول عمر د پاره خراب کړه. مونږ له دا پکار نه دی چې مونږ خپل لوریانې په ورکوټي والی واده کول پکار نه دی. دا وا زمونږ نننۍ ویډیو. کو دا ویډیو خوښ شوي زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بر اټلې نشان ووهئ. نور معلومات د پاره به زمونږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.